زما نوم دی رحمت علي او د هاوس اف ویسټم د طرفه زه تاسو ته مخاطب یم. پریویس لیکچر به انشاءالله تاسو کتلی او اوس به خوښ شوی. نن زما نوی لیکچر دی په کمپټیشن اینډ په سوات انالیسس باندې. په دې باندې به زه جامع خبر کوم او کوشش کوم چې زر زر تاسو ته دا ریپ اپ کم په لږ پوینټونو کې او تاسو د دې نه ډېر ښه پیدامن شئ. زه به د ټول نه اولنی کمپټیشن ډیفینیشن وکړم او بیا به سوات انالیسس لزم. نو کمپټیشن چې دی د دې ټول ډیفینیشن دا مقصد دی چې کمپټیشن همیشه د دوو یا د دوو نه سیوا کسانو په منځ کې کیږي د یو سپیسیفیک ګول د هغې د جدوجهد دپاره چیرې زه دا ګول اچیو کړم. صحیح ده. نو په دې کې به یو کس چې دی هغه به وین راځي او بل به لاس کېږي بل به لاس راځي. دا زموږ سره شو کمپټیشن اوس کمپټیشن چې دی زموږ سره دا د سکولونو په منځ کې هم کېږي او د ټولو د بهر د یو ارګنایزیشن د دې په منځ کې هم کېږي د هسپتالونو شو یا د نور ځایونو په منځ کې هم کېږي. اوس په دا ووایم چې د دې سره سره ما یو سوات انالیسس چې دی دا یو موازنه ده یو موازنه چې دا چې یو کس د بل سره موازنه کوي دا یو انالیسس سوات انالیسس چې په دې باندې به زه لږ بریفلی خبره کوم دلته او د هغې دپاره ما دا ډایګرام تیار کړی دی چې سټرنث د سوات نه مطلب د دې اس نه مطلب سټرنث د ډبلیو نه مطلب ویکنیسز د او نه اپارچونیټیز او د ټي نه مطلب تھریټسو. دا دوه چې دي دا سټرنث او ویکنیس لکه مثال دا د دې سره ما دا چارټ جوړ کړلی په دریو کټګرانو کې ارګنایزیشن دی ټیچر دی او سټوډنټ دی. ارګنایزیشن مطلب سکولونه هسپتالونه نور داسې غټ غټ انډسټریانې د هغو په منځ کې چې دی خپل مقابله کیږي. دا او ټیچر چې دی د ټیچرز په منځ کې خپل مقابله چې یو ټیچر به ډېر های ښه به خلک پرې خوښوي بل به ډېر کمي دا وجه څه کیدی شي. او سټوډنټس هم یو ښه سټوډنټ یو پوسټ یو ټارګټ ته ځي هغه چوکوي بل چې دی پاتې کیږي دا هم د دوی په منځ کې دا ما ډیوټ کړلی په دې باندې. خو د دې نه ما په تیر شي لیکچر کې تاسو ته لږه یو خبره پاتې شوې وه چې هغه سره زه لږ دلته بنده کړم. دا ټولې خبرې به کېږي د زموږ په نظریه باندې. نظریه دا ده چې یاره زما تھینکینګ چې دی تھینکینګ زما سوچ چې دی اب زما رویه بدلی رویه چې دا هغه به زما ایکشن بدلی او ایکشن چې کله بدل شو نو هغه به زما یو ښه ریزلټ راکوي. دا خبره به ځان ته دا به دا د لایف لپاره دا فارموله به یاد ساتئ چې سپیسیفیک ایموشن ایکشن اینډ ریزلټ سپیسیفیک یو خاص ټارګټ دی ماته او زه خامخا غواړم چې دا اچیو کړم نو زما هغې دپاره به زه په ایموشن موټیویشن کې راځم. ایموشن حرکت به کوم چېرې دا زه لاړ شم او کار وکړم دا نه چې زه په ځای باندې ناست یم په قلاره باندې او کار به وشي داسې نه کېږي. دا پسې مطلب غواړي محنت به کول غواړي. او ایکشن ته خبره چې موټیویټ شوم نو زه به هغه لاړ شم پراکټیکل عمل ته به ورواړم او چې عمل ته مې ورواړو د هغې ریزلټ به ډېر بهترین راځي. اوس راځو دا سوات انالیسس په مختلف ځایونو کې څنګه اپلای کېږي. د ټول نه غټه خبره پکې دا دی چې یاره زما سټرنث هر کس له دا پکار دي دا ارګنایزیشن کې چې زه وګورم هر ارګنایزیشن د ارګنایزیشن مطلب دا دی چې سکول بلډینګ ښه دی بهترین بلډینګ دی نو دا د سټرنث شو یا د سره ښه ټیچر سټاف دی نو دا د سټرنث دی. داسې د سره کاسټ چې دی ښه کاسټ کوي په سکول باندې خرچه ښه پیسې پې لګوي نو دا هم د یو ښه دغه شو په سټرنث کې راځي. دا د سکولونو مثال او د هسپتالونو د دې په منځ کې هغو سره اکوپمنټ او مطلب بلا 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 مینی تھنګس دي دا ټولو سره ټیکي نو دا دو په وده کې په سټرنث کې راځي. ټیک دا کمپټیشن به همیشه دی ګټي داسې مطلب دی. ټیچر چې دی ټیچرز هم دغه شان دی د ټیچر دپاره هم دا زما ښه ټیچر ځکه ټیچر ښه سره کېږي په سوسایټي کې خلک خوښوي د ده څه پوینټ د ده څه سټرنث دی چې دی داسې خلک خوښوي هغه پوینټونه هم هغه رابار کېږي. نو دا زموږ سره سټرنث او ویکنیس دا انټرنلی چې یو انسان دا به په یو انسان ځان باندې اپلای کولی شي اینی ټایمز. نو د سټرنث او ویکنیس د انسان خپل دننه دي او اپارچونټي او تھریټ چې دي دا بهر دي. دا اپارچونټي مطلب چې تا ته بهر موقع ډېرې زیاتې دي که ستا سټرنث صحیح نو دا اپارچونټي به ته اخلي هغه بیا اوس زه مخې ته ډسکس کوم دلته. او تھریټ تا ته دی کمپټیشنز ځکه کمپټیشن بهر ډېر دی که نه په هر ځای کې ګورې سټوډنټان دي ټیچران دي مثال مختلف پوسټونه راځي په هغې کې کمپټیشن دی په هر دغه کې په سټوډنټس لیول باندې کمپټیشن دی. دا کمپټیشن به ته څنګه ګټې نو د هغې دپاره به دا خبرې دلته موږ دا په سټرنث دا لازمي څو پوینټونه ما دلته دا کړي دي جوړ کړي دي چې دا پوینټونه به زه ډسکس کوم دا زما اس یو لکه مطلب دا هر انسان خپل کولی شي چې دا پوینټونه به زه اخلم دا پوینټونه په ما کې خپل بهر ته راوباسم او ایکسپلور یې کړم نو ما ته پته لري چې هغه کمپټیشن به زه ګټم. نو د انسان دپاره چې دی ولنې دا دی چې د ده مقصد
ایم چې دی هغه اورال لایف پوره لایف چې دی مخته روان دی په دې کې د ابجیکټیو یو مثال ورکوټه ابجیکټیو دی چې هغه سکول په سکول کې مثال دی چې د سکول کم دی اچیو کوي او د کوم خپل مخ ته روان دی او سکول اصلي در د ابجیکټیو دی او په هغه ځای کې په دې سکول باندې بده یو خاص مقام ته رسي نو در د ابجیکټیو شو ورپسې ټایم منیجمنت وای چې ټایم از منی ټایم لازمي سیز دی کم سړی چې د ټایم قدر نه کو نو ټایم به داغه قدر نه کوي اخر یو وخت راشي چې تبا سټوډنټ لایف کې د دې ټایم به قدرې به کې یو وخت به داسې راشي چې بیا به ته سواړي چې سوکم خو بیا منی کېږي وخت وای تاول زما قدر نه کړي وزستا قدر نه کوم کلیر خبره ده خا په دې په زما نیکسټ ټاپک د سمارټ په سمارټ چې زما په دې کې ولنه د اسنه مطلب سپیسیفیک ګول به ما ځان ته سیټ کړی ولنه به زما ګولي دویم چې مجربل آیا زما دا کار چې ما مجر کړی دی کنه دی ټیک ده او تر نمبر دی اټینیبل آیا دا کار چې دی دا په دغه ټیم کې ز اټین کم کنه کم اټینیبل دا خپل ګول چې دی او بل ریشنل لکه زبدا وایم چې ز مثال ایټل پریپریشن کوم او زه شعر او شاعري کوم نو داسې نه ده زب دغه د ایټا بوکس کورم نو الو مخه ته زم نو دې ته وی ریشنل او ټایم باونډو په دونه د دې لپاره ما ټایم سیټ کړل کنه ده آیا مطلب دا ایټا شو یا بل داسې غټ یو پوسټ چې هغه د لپاره ز خپل غواړم اچیو کول غواړم نو آیا دغه ټایم ما دې پر سیټ کړل کنه ده یو کال یا دوه کال دې لپاره ما خپل دا نو دا ټول خبرې دی یو بل سره کنیکټي کستا ګول تاسو برابر نو تا ځان سپیسیفیک یو ټارګټ خو دی نو مجربل ځان په مجر کې دغه لپاره دویم اټینیبل آیا په دونه ټیم کې دا ټین کم ریشنل ز په یو خو ریلیونټس بوک ګورم او کنه ایرلیونټ خبره کوم او ټایم باونډو ټایم زما چې دی هغه ما ځان ته چې کم سیټ کړل ما آیا ټایم سیټ کړل او کنه دې سیټ کړل بل کمیونیکیشن زو کمیونیکیشن چې دی تا زما سره به لازمي سیز دی یو کس ډیرو کول خبر والا او بل چې خاموش دی په کلاس کې مثال تاسو کوي د بل کوېشن د تاسو کوي خو په یو لیګل طریقه باندې او یو مثال ور اکټینګ کولی هغه نه نو یو کس ته چې داغه هر خبرې تاسو کوي په اوسنی زمانه کې بته زیات تر شینو چې نه پويږي ته داغه تاسو کوي خاموشه بنه پاتې کیږي پیشنس کسیز اصل نشو په فرست ټایم باندې نو خاموش مثال پیشن پاګه صبر وکا د الله نبی شکر مدا کا و صبر دی بده باندې مثال په خپل سره او کوشش وکړه چې په نیکسټ ټایم داغه لپاره خپل پریپریشن وکړه ټرای اگین که په یو ټایم باندې ونشي نو په سیکنډ ټایم پر راشه په سیکنډ ټایم پر راشه ان شاء الله دا غنه به ډیفرنٹ کار وکي او ښه کار به وکي ان شاء الله غسیس به حاصل شي اټیټیوډ مطلب دا رې چې د لاین مثال زور کومه لاین شعر آیا شعر چې د څومره سمارټ کار کې خپل کار کې د اټیټیوډ تو ګوره د لاړ شي بارا سنگز غلې په لک ټایم کې ونه سي اتی تو ګوره غټ ته دا غنه د سنور زناور د زنګل کو ګوره دا غنه په خخه دغه باندې دی په باډې باندې خو لاین چې هغه خپل کارو کې په سمارټ طریقه باندې خپل هغه ټارګټ واخلي بل لمنګ سره نیکسټ ری د اټیټیوډ کې به زمان نورمز او ویلیو نورمز زما یقین چې په خپل الله باندې ولنه یقین په الله باندې او بیا په خپل ځان باندې چیرې دا کار به کوم ځینې خبرې منګ کو یو سو خو یقین نه راځي زم په ذهن کې چیرې یقین من نه راځي چې دا شیز به زو کوم او کوونه کوم نو چې ستا خپل سیلف کانفیډنس نه او په الله دی یقین نه په ځان دی یقین نه نو هغه سیستم مطلب ته د وسنه هارو منو خبره ختم شو ده دي ټیک ته او ویلیو ځان له ویلیو ورکول خپل ویلیو ورکول په ایروګنس باندې نه خو داسې ویلیو ورکول چې آیا زه یو سکیلفل سړی جوړ شم چې مخې ته به داسې کوم زما هغه سکیل به مخې ته حل وای صحیح ده او بل دی بیهیویر نو کله چې اټیټیوډ صحیح وو د نن انټرنل سا سوچ اټیټیوډ مطلب دا چې پازیټیو او نیگیټیو تھینکینګ چې دي کدا ستا پازیټیو تھینکینګ صحیح و نیگیټیو نو پازیټیو تھینکینګ دی ټیکو نو ستا بیهیویر به ټیکی مخې ته صحیح روانه د خلکو سره بستا رویه او خلک چې دا ستا د لپاره ډیر کارآمد دي خوش قسمت سړی په اوسنی دور کې هغه دی چې داغه سره داغه خخ خلک د خخ خلکو ملافي ناس ته سره د خخ خلکو د بدونو ګوره د نیگیټیو خلکو نه ځان ساتي پلیز پرسنالټي کې بزدا ویم چې کایند تبا خلکو مهرباني او چې ته په خلکو مهرباني الله پاک دا یو نیچرلی پروسس دی خلک په پتا مهرباني پرسنالټي چې دا پرسنالټي مورالټي خخ الفاظ استعمالول خخ الفاظ د خلکو سره خېخي خبرې کول او بل بتای پدې کې بتای کریټیویټي نوې سوچ تا نوې سوچ نوې آیډیاز زده کول لکه زما مثال وسنه تعلیم والا مثال وسنه یو وخت چې تعلیم
دغه یو شانتو اوس د نیټ انټرنیټ انلاین زمانه ده زما د ټول اول نه دانی چې زه یوازې انټرنیټ او انلاین طرف ته اشاره کوم خو زما مطلب دا دی چې کتاب بهترین شی دی کتاب بهترین چې ته کتاب زده کینو ته په مخ ته امپلیمنٹ کارونه کوي کنه خو چې کتاب نه ګوري نو مخ ته کار مخ ته نوی شي نه نشي زده کولای کنه نو تاسو ګورئ زما سوچدار چې یاره د نوی نه تاسو ګورئ د مختلف زمنګ د پاکستان خبره وو چې مختلف زینو ته مختلف ملکونو ته سټوډنټان تللی هغه دا غزنه نوی کلچر نوی سوچ راوړي دلته امپلیمنٹ کی دلته چې کوم سټوډنټان دي هغه اس کمپیر داغو چې داغو هغه شانتي سوچ او هغه شانتي نشي ځکه دوی چې سیس دکای نو هغه د دې سره ټچ دي نو کمپټیشن او دا کریټیویټي چې د وخت سره لګ چینج کیږي د هر انسان لپاره کار دی چې د نوی کریټیویټي خو په دې کې زما سره اوس ویکنیسز سره ډېر ګوره د دې جنا نیگیټیویټي د نیگیټیو کس نه بزان ساتل غواړي دا غوړې د بتا تبا کوي نیگیټیو کس په عمر لتا تبا کوي مس مینجمنٹ د ټایم خیال دی نه ساتو دا هم ته نشي ته هیڅ نشي اچیو کولای مخه ته انزایټي اند سټرس غوسه تعالی درتلا او ته د خلکو نه جیلس کې دی جیلسی خشه خو په یو انګل باندې چې ته کارو کې چې راز جیل شو مخ کار وکما په دغه انګل باندې چې ته حسد شروع کې نو ته دنیا او دین او دنیا دوه د غرق شو ټیک دا لیزینس کار نه پاسې په ټیم باندې سار وخت پاسې د غوړ یو کار کول غوړ ته نه پاسې او ته اسې ناسې صحیح ده نو دا لیزینس بل فیر خوف د ماشوم د پاره یاره ډیره دا نقصان دی شری چې په کوم ماشوم کې یاره وا هغه ټارګټ نشي چې اصله ولې پکې په نسبت هغه کس چې هغه پاکی یاره نه خو په دې کې بل اپورچونټي دا سټرنث پستا همیشه د پاره تعالی اپورچونټي گین کوي اویل کوي بدا تبا اویل کوي دا او تھریټ چې دی دا تاسو سره ټاپ کمپټیشن دی ټاپ کمپټیشن چې دی دا تب څنګه غټي هم په دا سټرنث پر علي دا تھریټس په پیزان ته چینج کړي کمپټیشن بد پدی باندې نو کدا پوینټونه ته دغه کړو یوټیلایز کړو او دا دی بار ته ایکسپلور کراو وستو نو دا تھریټس په پیتا بدل کې دا اپورچونټي بتا اویل کې او کنه دا داستا ویکو دا ویکنیسز پتا کې را روان دا شانتي نو ته اپورچونټی هم نشي اویل کولای او کمپټیشن چې دی تھریټ چې کم دي دا هم چې دی ته د های کمپټیشن دی ته لاس کېږي زما لیکچر په دې باندې ختم شو او د نیو لیکچر سره ان شاء الله زه تاسو ته بیا حاضرېږم السلام علیکم